په یوه کلي کې دوه ملګري اوسېدل، رحمان او کریم. رحمان ډېر لالچي سړی و، تل به یې غوښتل چې ډېر مال او دولت ترلاسه کړي، که څه هم په ناسمې لارې وي. خو کریم یو ساده او قانع انسان و، د لږې روزۍ شکر به یې کاوه او د خلکو سره به یې مرسته کوله. یوه ورځ دواړه ملګري ښار ته روان شول. په لاره کې یوه کڅوړه وموندله چې له سرو زرو ډکه وه. د رحمان سترګې ځلېدلې وې، ویل دا زموږ قسمت دی، راځه چې دا واخلو، او هیڅوک ته یې ونه وایو. خو کریم ویل دا زموږ نه ده، باید اصلي خاوند ته یې وسپارو، حلاله روزي کې برکت وي. رحمان د کریم خبرې ونه منې او کڅوړه یې پټه کړه. لږ وړاندې لاړل چې د کلي یو بوډا سړی په ژړا پسې ګرځېده او ویل یې زما د ژوند ټول مال ورک شوی دی. کریم سمدستي پوه شو، رحمان ته یې ویل دا د هماغه سړي ده. خو رحمان بیا هم زړه سخت کړ. وروسته له لږ وخت رحمان د ویرې او اندېښنې ښکار شو. نه یې خوب درلود او نه سکون. بالاخره هغه مجبور شو چې کڅوړه بیرته وسپاري. بوډا سړي د دواړو منع وکړه او ویل رښتیا ویل او امانت ساتل تر هرې خزانې غوره دي. له هغې ورځې وروسته رحمان هم زده کړه وکړه چې لالچ یوازې غم راولي، خو قناعت او رښتینولي د زړه سکون ورکوي. غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. دا کیسه تاسو ته څنګه ښکاره شوه؟ ښه وه که بده؟ که ښه وه نو کمنټ وکړئ، که کومه مشوره لرئ هغه هم راسره شریک کړئ. تاسو کوم ډول کیسې اورېدل غواړئ؟ خپل خوښې کیسې په کمنټ کې ولیکئ. که ستاسو ملاتړ راسره وي نو زه به راتلونکي کې لا هم ښې او زړه پورې کیسې درته راوړم.